راځي نن په دې باندې وغږیږو چې اول ځل حساب ماشین چا او چیرته جوړ شو او دا ماشین نننی حساب ماشین سره څه توپیر لري. اول ځل حساب ماشین په چین هیواد کې تقریبا 9 کاله مخکې جوړ شوی چې د حساب ماشین ته اباکس ویل. دا حساب ماشین یوازې جمع او منفي عملیې ترسره کولو توانایي لرله. دا عموما کې د لرګي څخه جوړیږي چې یو مستطیل شکل لري او منځ کې راډونه وصل شوي دي. هغه هم د لرګي څخه جوړیږي. هم دې راډونو کې بنګړي لرونکي مرۍ پیل شوي دي. دا مستطیل شکل په دوه برخو باندې ویشل چې یو پاسنۍ برخې ته هیون بیډز ویل کېږي او لاندنۍ برخې ته ایر بیډز ویل کېږي چې بهرنۍ برخه یو بل نسبت ته کتو سره جمع او منفي عملیې ترسره کوي. دا حساب ماشین د خلکو د پام وړ نو، یعنې خلک محدود کسان په دې باندې پوهېدل. هر چا د دا قابلیت نه درلوده چې د ماشین حساب باندې ځان وکړي او جمع او منفي عملیې ترسره کړي. نو په 1414 میلادي کال کې جان نیپر لخوا یوه داسې آله رامنځته شوه چې هغه د ضرب او د تقسیم چټکې عملیې ترسره کولو توانایي لرله. دا هم عموما کې د لرګي څخه جوړه شوې وه چې عمودي راډونه وصل شوي دي. هغو د پاسه صفر څخه تر 9 پورې اعداد لیکل شوي وو چې دا د ضرب او د تقسیم چټکې عملیې ترسره کولو لپاره یوه ښه آله بلل شوې وه. دې 1401 میلادي کال کې جرمني ریاضي یو پوه چې لایبنیز نومېده، هغه یوه داسې آله یې رامنځته کړه چې یوازې جمع او منفي عملیې نه ترسره کولې، بلکې د ضرب، تقسیم او د جذري معادلې حل کولو توانایي هم لرله. دې نه وروسته 1830 میلادي کال کې چارلس بیبیج لخوا یوه آله رامنځته شوه چې پیچلې او سخت‌ترین ریاضیکي معادلې حل کولو توانایي ترسره د یوه ګرافونو اوس اصلي وخت کې دوه ډوله حساب ماشینونه موږ تاسو لرو چې یو ساده کیلکولیټر دی یا حساب ماشینونه دي چې دا د ریاضي څلورګونو عملیې ترسره کوي، او بل چې دی ساینټیفیک ماشین ورته ویل کېږي. دا ماشین هم په موبایلونو کې آفلاین ډول کارېږي چې ډېرې چټکې منظمې حساب ترسره کولو او د پیچلې ریاضیکي معادلو حل کول. دا نن موږ تاسو ویډیو د حساب ماشین په هکله څو ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک، شیر او چینل مو درته